درنو ملګرو سلامونه. نن په پښتون قامي عدالت کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر د پښتونخوا پر زیرمو هم خبرې وکړې. هغه په خپلو خبرو کې دا وویل چې په پښتونخوا کې په کرک، لکي مروت او وزیرستان کې تیل شته. لکه کرک کې په تیرو 11 میاشتو کې 15,340,000 بیرله تیل صادر شوي، یا لکي مروت کې هره ورځ له 0 تر 3,000 بیرلو تیل صادریږي. د ویل په عربي هیوادو کې له هرو 10 تیلي څاوو یوه څاه بریالۍ وي، خو وزیرستان کې هرو 3 څاوو کې یوه بریالۍ وي. هغه دا هم ویل چې میرامشاه کې دومره تیل شته چې د پاکستان د 40 کلونو اړتیا پوره کولی شي. منظور پښتين دا خپل مستند وړاندې کولو کې ویل چې ګاز په کرک، ورما او لکي مروت کې شته. د ویل چې له کرک په 11 میاشتو کې 65,000 میلیونه مکعب فوټه ګاز صادر شوی، او له لکي مروت هره ورځ له 1 تر 5 میلیون مکعب فوټه ګاز صادریږي. د دې مستند یوه برخه کې دا هم ویل شول چې په کورمه کې هم ګاز شته. نوموړي دا هم ویل چې په سوات کې 80 میلیون قیراته غوره زمرد شته. ویل بازار کې یو قیرات قیمت چې د $220 نه تر $400 پورې ان تر $600 پورې ده. د ویل چې شمالي وزیرستان کې 30,000 میلیونه ټنه مس موجود دي، او د یو ټن مس قیمت چې ده $10,000 دی. د مستند کې دا هم راغلی و چې وزیرستان کې د پیرغر په سیمه کې د مسو او سرو زرو لوی زیرمې شته. بلې فلورایټ ډبره باندې هم خبرې وکړې چې خیبر کې شته ده. سږ کال له خیبر نه 400 ټنه فلورایټ صادر شوي. د نفرایټ ډبره هم یاده کړه چې مومندو کې شته، او سږ کال 1915 ټنه نفرایټ ترلاسه شوي، او باجوړ کې هم هر کال 1550 ټنه کرومایټ صادریږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مستند کې په مرمر ډبرو هم خبره شوې وه چې له باجوړ هر کال 15,000 ټنه مرمر صادریږي. په ملکنډ کې 200 میلیونه ټنه، او په صوابۍ بلاک کې 100 میلیونه ټنه مرمر شته. له مومندو هم په زرګونه ټنه مرمر صادریږي، او بونیر او مردان کې هم 2 میلیارده ټنه مرمر شته. په چترال کې 1 میلیارد ټنه مرمر موجود دي. کورمه کې هم دا ډبره شته، خو معلومه نه ده چې څومره ده. په دې مستند کې د ډبرو سکرو باندې هم خبره شوې وه چې پاکستان ورته ډېره اړتیا لري. لکه له جنوبي پښتونخوا هره ورځ 5,000 ټنه سکاره صادریږي. له دره ادمخیل هر کال 3.5 لکه ټنه سکاره ترلاسه کیږي. په ګومل غرونو کې هم د سکرو لوی کان شته. دې مستند کې په دې هم خبرې وشوې چې چترال، جنوبي وزیرستان او جنوبي پښتونخوا کې هر کال 6,40,000 کیلو ځنغوزي تولیدیږي. ویلې په چین کې د دې ځنغوزیو د هر کیلو قیمت چې ده له 8,000 روپیو پورته دی. دوی د همدې لویو لارو پر عاید هم خبرې وکړې. دوی ویل چې د کوهاټ له تونل هره ورځ له 10,000 تر 15,000 ګاډي تیریږي، چې د هر موټر نه چونګي یا ټکس له 80 تر 450 کلدارې ده. دوی په اوبو هم خبرې وکړې چې د انرژي مهمه اړتیا ده. ویلي چې توربیلا ډیم له 4,000 تر 5,000 میګاواټه برېښنا تولیدوي، او دا ډول د ملکنډ له سیند تر 1,000 میګاواټه برېښنا تولیدیږي. دا ویډیو ما د دې لپاره وکړه چې کوم ملګري له همدې زیرمو خبر نه وي چې څه ناڅه معلومات یې ترلاسه شي. او پښتونخوا زما په خیال تر دې لا ډېرې زیرمې لري، خو دا یو ډول نمونه وه، او خدای وکړي نورې هم پکې رابرسېره شي.